د پکتیکا ولایت اوسیدونکو د دې ولایت له نوي والي تورن جنرال یاسین خان څخه غوښتنه وکړه چې جګړه دې مهار کړي، سیمه ییز پاڅونوال د اکمال او د فساد مخه دې ونیسي. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې لوی رئیس شمیم خان کټوازي وویل چې تورن جنرال یاسین خان له دې وړاندې هم کلونه پکتیکا کې دنده ترسره کړې او د خلکو له دودونو، قومي جوړښتونو او جغرافیې سره بلد کس دی. هغه له نوي والي غوښتنه وکړه چې له وړاندې د خلکو ترلاسه کړی باور وساتي او په پوره اخلاص او رښتینولۍ ولس ته خدمت وکړي. کاله ګور کلی عسکر سرباز مشر قومي مشر ځوان د ایو له غوښتنو او دلته د دې له کارمانیو او د دې له وړتیاو د دې له قومي جوړښتونو د دې له ولسوالۍ او جغرافیې سره بلد دي. نوي والي تورن جنرال یاسین خان وویل که ولس ورسره همکاري وکړي په چارو کې به تر ډیره بریالی وي. هغه زیاته کړه چې لومړیتوبونه یې امنیت، سوله، په نظامي برخه کې د ژورو اصلاحاتو راوستل، د امنیتي ساحې پراخوالی او د فساد پر وړاندې جدي مبارزه دي. ټول درانه ولس زده کوم چې لاس راکړئ تر څو د پکتیکا حفظ او په امن کې پاملرنه وکړو. په نظامي برخه کې د اصلاحاتو راوستل او د نظامیانو د لیکو تقویه کول زما له مهمو دندو څخه ده. انشاءالله چې د خپل نظامي ټیم سره په ګډه همغږۍ په همکارۍ به په دغه برخه کې هم هراړخیز اصلاحات راوړو. مدني فعالان یعقوب خان منظور او خورشید امان کټوازی د جنرال یاسین خان ګمارنه پر ځای بولي او وایي چې هغه په نظامي او ملکي ادارو کې دندې ترسره کړي نو ځکه به پکتیکاوالو ته ښه کار وکړي. دوی زیاتوي د پولیسو تشکیل شته خو ډیری یې خیالي او یا هم د وخت له چارواکو سره خدمتي دي. که حکومت د پولیسو د نه شتون ستونزه لري د دې ولایت ځوانانو ته د هغه سیمې وسپارل شي چې امنیتي حالت یې د اندېښنې وړ دی. خدای دې وکړي چې نوی والي صاحب د تجربې د نظامي تجربې خاوند دی او اوس په پکتیکا کې همداسې یو چا ته اړتیا وه چې همدغه ځای ته راغلی وای او توقع تم همدا کېږي چې د پکتیکا اوسنی حالت به د جنرال صاحب په راتګ سره پخواني حالت ته بېرته وګرځي. ولې تجربه دې سره وکړو ولې دا کیسې د پکتیکاوالو یو له سپکه سترګه مه ګورئ. لهجې خدای مه ورته ولري په دغه پلچک باندې پروګرام وګرځولی دي، په دغه پلچک باندې پروګرام پوسټونه کړي دي، په دغه پلچک د پوسټونو پروګرام وموږ. په ولسي جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازي خالد اسد هم په خپلو خبرو کې ویل چې د هیواد سخت امنیتي وضعیت ته په کتو اوسنی امنیتي تشکیل بسنه نه کوي. باید د پکتیکا په امنیتي تشکیل کې زیاتوالی راشي. پکتیکا د امنیت لپاره او خصوصا د پکتیکا امنیتي تشکیل د زیاتوالي لپاره لاس په کار شي. پکتیکا ته په داسې حال کې نظامي والي معرفي کیږي چې په یاد ولایت کې جګړې تر بل هر وخت زور اخیستی چې له امله یې خوشامند او زیړوک ولسوالۍ تازه د وسلوالو طالبانو له لوري سقوط او یو شمېر ولسوالۍ یې تر کلکې محاصرې لاندې دي.